الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د الله جل مجده د لویو نعمتونو لویو احسانونو څخه په مخلوقاتو باندې یو دا دی چې هغوی ته نبي علیه الصلاة والسلام چې هغه رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دی هغه یې لېږلی او واقعا چې نبي علیه الصلاة والسلام لوی نعمت، لوی رحمت او د الله لوی احسان دی. د ابد و ازل مهربان الہ العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمای: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی علیہ الصلاة والسلام، مونږ نه یې لېږلی تا لره مګرم رحمت لپاره د عالمیانو. قاضي عیاض رحمه الله یو کتاب لیکلی په نوم د شفا. په هغه کتاب کې قاضي عیاض رحمه الله یو خبره ذکر کوي، وی نبی علیه الصلاة والسلام جبریل علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې چې جبریله، الله رب العزت خو فرمایي چې ته رحمت للعالمین، نو دی عالم کې خو تم داخلي، نو تا ته د څه رحمت یم؟ جبریل علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، ورته وایي چې ستا نه مخکې ستا د راتګ نه مخکې وایي زه په خپل حسن خاتمې باندې یارېدم، خو وایي کله چې ته راغلی او الله رب العزت راته روح الامین ویلې، نو امین لقب راته راکه، نو وی بیا زه مطمئن شولم او ما ویل الله به زما اختتام او خاتمه نه خرابوي، نو ما لپاره هم رحمت. نو داسې یو عظیم شخصیت چې هغه رحمت لپاره د عالم دی، نو هغه سره محبت پکار دی چې انسان ورسره محبت وکړي او د دغه رحمت په ژوند او د ژوند په طریقه باندې ځان پوه کړي. د دغه رحمت چې ټول عالم لپاره رحمت دی، د دې په اخلاقو باندې ځان خبر کړي او د دغه رحمت چې د ټول نړۍ او ټول عالم لپاره رحمت دی، د هغې اخلاقو باندې عمل وکړي انسان، او دا د هغې د محبت تقاضا هم ده. او سیرت د نبی علیه الصلاة والسلام چې بیانیږي، د هغه نه مقصد هم دغه وي چې انسان د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د ژوند په طریقه باندې ځان پوه کړي، د هغې د اخلاقو نه ځان پوه کړي. نبی علیه السلام څنګه ګرځېده، څنګه پاڅېده، ولاړ او ناست یې څنګه، او په هغه باندې انسان ځان پوه کړي. نو د سیرت مقصد همدغه دی. او علما ذکر کوي سیرت چې دی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د ژوند لارې څخه عبارت دی چې نبی علیه السلام خپل دغه ژوند څه رقم تیر کړی دی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام دا د محبت تقاضا ده چې د هغې سیرت بیان شي، د هغې سیرت دې واورېدل شي،
په هغه مجالسو کې چې د هغې سیرت بیانېږي هغه کې شرکت وکړلی شي. دا د نبي علیه الصلاة وسلام د محبت تقاضا ده. او د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د فایدو نه فایده یوه دا ده چې انسان سره د نبي علیه الصلاة وسلام محبت پیدا کیږي. د انسان په زړه کې د نبي علیه الصلاة وسلام محبت ځای نیسي. دا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم یوه فایده ده. بل دا د نبی علیه السلام سیرت سره د قرآن فهم انسان ته اسانیږي. قرآن انسان ته اسانیږي، انسان په قرآن باندې ښه پوهیږي. ځکه دغه قرآن عظیم الشان دا په نبي علیه الصلاة وسلام باندې نازل شوی. نو چې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې نازل شوی او د هغې ژوند چې سړی مطالعه کوي نو هلته هغه حوادث واقعات چې کېدو قرآن نازلېده نو په هغه باندې انسان پوهیږي. نو د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم بله ګټه ده چې انسان ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه اسانیږي. بل دا چې انسان د افراط و تفرید څخه پکې ساتل کیږي. ځکه څوک چې سیرت مطالعه کړي، څوک سیرت ته غوږ شي او سیرت واوري او سیرت بیان کړي، هغه بیا د الله دوست هم پیژني او د الله دشمن هم پیژني. د الله دوست سره به دوستي وکړي او د الله دشمن سره به دشمني وکړي. نو د افراط او د تفرید نه، د کمۍ او د زیاتۍ نه، د غلو نه به انسان پکې بچ شي. نو دا د سیرت ګټه ده. نو مونږ هم په دې بنا باندې چې نبي علیه الصلاة وسلام سره محبت لرو د هغې سیرت به بیانوو انشاءالله. او تاسو هم چې راغلي یاست انشاءالله په همدې بنا به راغلي یاست چې نبي علیه السلام سره محبت لرئ چې د هغې سیرت واورئ. الله زموږ او ستاسو ټولو نه دا محبت قبول کړي او دغه سیرت دغه دوره موږ او تاسو ټولو نه الله قبول او مستجاب وګرځوي. په دې دوره کې به انشاءالله د نبي علیه الصلاة وسلام د نیکه هاشم نه به شروع کوو انشاءالله چې نبي علیه الصلاة وسلام قوم ته او قبیلې ته بني هاشم ویلې. نو د هاشم نه به شروع کړو انشاءالله چې نبي علیه الصلاة وسلام ته ولې بني هاشم ویلې، د هغه ځای نه به شروع کوو انشاءالله. محترم نبی علیه الصلاة وسلام قبیلې ته بني هاشم قبیله ویلې او د دوی دغه نسبت هاشم بن عبد مناف ته کېده. او هاشم بن عبد مناف دا د عبدالله نیکه و، د عبدالمطلب پلارو. د دې خپل نوم عمر و عمر. خو کله چې د عبد مناف نه وروسته د پلار کومه وظیفه چې وه هغه دې ته وسپارل شو. د پلار وظیفه یې دا و چې حاجیان به کله د حج په موسم کې راتلل نو هغو ته یې خوراک اسخاک به دوی برابرو. نو کله چې عبد مناف وفات کیږي نو دا د حاجیانو خوراک اسخاک انتظام برابرول دا عامر ته پاتې کیږي. عامر به څه کوو چې دی به په خوروا کې به یې ډوډۍ میده که ډکې ډکې کاسې به یې د حاجیانو ته دې خلکو ته ویشه او دا د خوروا ماته کړې ډوډۍ ته هاشم وایي. نو خلک راټول شول او دې ته لقب ورکه هاشم. نو بیا به یې ورته هاشم ویلې. نو د دې دا کومه قبیله او لمسیان او بچیان دوی بیا په بني هاشم قبیلې باندې مشهور شو چې نبي علیه الصلاة وسلام هم د هغې د نیکونو نه، د هغوی د لمسیانو نه دی. هاشم تجارت به یې کوو چون عرب خلک دی ټول د دوی اقتصادي وضع دا و چې دوی به تجارت کوو. شام ته بتلل، یمن ته بتلل، هلته به یې تجارتونه کوو. هاشم هم د خپل د قبیلې د دود و دستور و رسم و رواج سره سم د تجارت لپاره شام طرف ته حرکت وکړو چې زه ځم تجارت ته. کله چې یثرب ته ورسېده نو یثرب اوس ورته مدینه وایي، هغه وخت کې ورته یثرب ویلې. کله چې یثرب ته ورسېده نو په دې یثرب کې یوه ښځه وه په نوم د سلمه بنت عامر. هغه اعلان کړی و چې زه واده کوم خو شرط د واده به مې دا وي چې طلاق به زما په اختیار کې وي. نو دلته هاشم د دې شرط ته غاړه کېښود او سلمه بنت عامر سره یې واده وکړ. یو څه وخت هملته یثرب کې و. بیا کله چې دی حرکت وکړو شام ته تجارت لپاره ځي نو هلته فلسطین منطقې ته چې ورسېد، فلسطین غزې منطقې ته، هلته هاشم وفات شو. عامر وفات شو، هملته دفن شو. دلته د هاشم یو ورور په نوم د مطلب د
حاجیانو دغه کفالت او د حاجیانو دغه خوراک اسخاک دا مسئولیت مطلب ته وسپارل شو. مطلب به حاجیانو ته خوراک اسخاک د هغو انتظام به مطلب نیو. کلونه تیر شو، یو څه وخت وروسته مطلب دوی ته پته ولګېده چې د دوی هغه ورور چې هاشم لقب عمر نومېده، د دوی دغه ورور په یثرب کې یوه ښځه کړې وه په نوم د سلمه بنت عامر، او د هغې نه یو زوی پیدا شوی. دی حرکت وکړو مطلب چې یثرب ته لاړ شي د سلمه کور ته، او هلته د سلمه بنت عامر نه خپل دغه وراره راولي. کله چې هلته لاړو نو دا د سلمه زوی پیدا شوی و. کله چې پیدا کېده ویښتان یې سپینو، ویښتان یې سپینو، نوم یې ورته شیبه کېښود. سپینو ویښتانو ته شیب وایي عربي کې، نوم یې ورته شیبه کېښود، یعنې سپینو ویښتانو والا. مطلب چې لاړه دا یې پیدا که، سلمه ته یې وویل چې دا زما دا وراره دا د هاشم زوی زه یې درنه وړم. هغه نه پرېښود، وایي نه زه خو یې درته نه پرېږدم چې ویسې. خو بالاخره دی ورته وویلې، مطلب ورته وویلې چې دی بلته لاړ شي، د خپل د پلار هغه مشري چې په مکه کې و هغه مشري به دې ته الله ورکړي، او دا به د قوم مشر و سردار شي. دا خبره چې ورته وکړو، سلما ته دا خبره خوند ورکړ. بس مطلب سره یې پرېښود. مطلب په اوښ باندې سور شو، دی ځان پسې کېنو. کله چې مکې ته راغی، خلکو چې ولیده نو خلکو ورته ویل چې هو مطلب خو ځان ته غلام راوړی، عبدالمطلب یې راوړی. عبدالمطلب او عبدالمطلب بیا د دې نوم په همدې عبدالمطلب باندې پاتې شو. نو خپل نوم یې شیبه و او په عبدالمطلب باندې بیا مشهور شو. کله چې عبدالمطلب ځوان شو، زلمی شو، دغه پلار د دې چې دا کوم د حاجیانو دا خوراک اسخاک انتظام د دې په مسئولیت کو، نو دې ته دا واګې وسپارل شو. د مطلب په ځای مطلب نه وروسته عبدالمطلب هم دغه کار دا مسئولیت د هغې په غاړه و. دغه عبدالمطلب ډېر زیات سخي سړی و، لکه څنګه چې دا نیکونه یې سخي ول، دی هم سخي و. خو د دې په وخت کې یو څو عظیم کارونه شوي، لوی کارونه د عبدالمطلب په وخت کې شوي. یو کار دا وشو د دې په وخت کې چې دا د زمزم اوبه، دا کوم چینه چې د زمزم دی دا بند شوی و. بنو خزاعه یو قوم و، هغوی راغلل په دې مکې والاو په بنو جرهم باندې حمله وکړه او بادشاهي د مکې ونیوه. کله چې دا د مکې بادشاهي نیوه، بنو خزاعه نو بنو جرهم په دې تک کې دا د زمزم چینه ته تیږې م واچولې، زغرې م واچولې، تورې م واچولې، او دوه هوسۍ د سرو زرو هغه یې پکې واچوه. د زمزم اوبه یې چینه یې بلکل بند کړه چې نه ښکارېده، سر یې بلکل نه ښکارېده. بنو خزاعه 300 کاله تقریبا په دوی باندې بادشاهي او مشري وکړه. بیا په 441 میلادي کال کې د نبي علیه السلام یو نیکه د قصی نومېږي، د کلاب زوی دی، هغه خلک راپورته کو، بیرته بیا بنو خزاعه یې وشړه او بیرته د دوی بادشاهي او مشري راغی. نو یو دا د زمزم کنستل خو هغه بنو جرهم بلکل بند کړی او هېڅ چاته معلومات د دې نه و. عبدالمطلب کعبې سره یو خاص ځای و د دې چې دی به د کعبې سره کېناسته. نو دلته عبدالمطلب د حتیم مقام کې ویده دی. نو خوب یې ولیده چې یو کس ورته وایي چې احفر الطیبه، دا پاک ځای دا وکنه، دا پاک سیز وکنه. نو دې ته دې معلومات نه شو، دی پوه نه شو په دې خوب باندې. واپس بیرته دی پاڅېده، خوب اخوا دې خوا یې وکتل څه شی نه و. دوهم ځل بیا هم دلته ویده شو، په سبا باندې بیا یې خوب ولیده چې ورته وایي احفر البرکه، دا د برکتونو نه ډک ځای وکنه. بیا دی پوه نه شو په دې خوب باندې چې پاڅېده. نو ځان سره یې ویل که چېرته دا د الله د طرفه وي نو دا به زه بیا خوب کې وینم. درېیم ورځ بیا ویده دی، هم د حکیم مقام سره ویده دی. دلته بیا یې خوب ولیده چې ورته ویل احفر المضمومه، مضمومه وباسه، او مضمومه هغه څیز ته وایي چې خلک پکې بخل کوي، دا وباسه. بیا یې پاڅېده، خوا دې خوا یې وکتې، بیا یې پوه نه شو پې. نو بیا یې ویلې که چېرته دا د الله د طرفه وي نو بیا به دا خوب راته خوب کې راځي، دا خوب به بیا ګورم. 4م ځل بیا ویده دی همدلته، بیا خوب ګوري. خوب چې ګوري نو خوب کې ورته وایي چې احفر الزمزم، زمزم وباسه. دی ورته وایي چې زمزم څه شی دی؟
نو دا ملک یا آواز ورته په دې خوب کې کیږي چې د خوشایانو د وینې ترمنځ کارغه به دلته ټونګه اچوي او دلته به د میږیانو کوري دا زمزم دی. عبدالمطلب چې پاڅېده کور ته لاړ، خپل مشر زوی حارث نومېده. حارث ته یې ویل حارثه راځه چې زه کوداله راواله. کوداله یې راواخیسته، حرکت یې وکړ. کعبې سره چې نږدې شو نو دلته د اسعاف او نائلي دوه بوتان ول چې دې ته به خلکو تعظیم کوو. نو دلته چې ورسېد کوم کس د اسعاف و نائلي په نوم باندې نظر منلی و، منښت یې منلی و، غوایه یې حلالو. د حلالولو ټیم کې دا غوایه ټوپ واچو چې ټوپ یې واچو، یو طرف ته دا خوشایان، یو طرف ته دا وینه شو. عبدالمطلب چې دا صحنه یې ولیده ذهن ته یې راغی، وی او دا خو همغه خوب دی زما. په دې وخت یو سپین کارغه راغی او دلته یې ټونګه واچو. عبدالمطلب ویل زما د خوب دا دوهمه برخه هم صحیح شو. بیا راغی او دلته چې وکته د میږیانو کور هم و. نو خپل د زوی حارث ته ویل چې حارثه بچي همدغه ځای دی او دا وکنه. دواړو په کنستلو باندې شروع کړ. کله چې دواړو په کنستلو باندې شروع کړ، قوم خبر شو، قریش خبر شو، ټول خلک راغلل چې موږ خو تا نه پرېږدو او ځکه تا نه پرېږدو چې دا خو زموږ د دې بوتانو د دې خدایانو چې اسعاف و نایله د دې بې حرمتي کوي، ته د دې د خپو لاندې ته دا ځای کنې. ټول سره ورسره لانجې ته واوښتل. دلته عبدالمطلب خپل زوی حارث، مشر زوی حارث نومېده، دې ته یې ویل بچیه ته دې خلکو سره مصروف شه چې زه دا ځای وکنم. هغه د خلکو سره مصروف و او عبدالمطلب لګیا و دا ځای کنسته چې په دې وخت کې یو تیږه یې ولیده د سا کې، چې تیږه یې ولیده غږ یې وکړه چې الله اکبر، الله ډېر لوی ده. ټول خلک راغل چې ویې کته چې رښتیا تیږه ده او د کوهۍ غوندې د چیني غوندې یو ساحه ده. بس ټول خلک ورته تسلیم شو، ورته ویل موږ هم ځان سره شریکه موږ هم کنو. دی ورته ویل نه هېڅوک نه پرېږدم. خو بالاخره دا کوهۍ چې وکن نو په دې کې دوه د سرو زرو اوسې وې، تورې وې، زغرې وې. دا خلک ورسره، دا قوم ورسره په لانجه شو چې دې کې موږ هم در سره شریک و. دی ورسره نه منو، وایي نه دې کې ما سره شریک نه یاستئ. قوم ورسره جګړه وکړه. جګړه دې ته ورسېده چې فیصله دا وشو چې د بني سعد قبیله کې یوه کاهنه ده د حزیم په نوم باندې، نو هغې ته به ځو چې هغه څه فیصله کوي. دوی چې کله حرکت وکړو په دښته کې روان دي، دوی سره توخه هر څه چې اوبه ورسره او خوراکو دا هر څه خلاص شو. دښته کې مزل هم ډېر زیات ده، بیرته ګرځېدی هم واپس نشي چې بیرته لاړ شي. نو دوی دا فیصله وکړو چې یاره موږ نور هلاک کېږو، داسې به وکړو چې هر یو به ځان ته کنده وباسي. په دې کنده کې به هر یو پرېوځي، هر څوک چې مړ کېده دا نور به پرې خاورې اچوي، تر څو چې آخري کس پاتې شو خیر د کاغه لیوان وخوړه. عبدالمطلب چې دا خبره واورېد هغه ویل نه دا خو در سره نه منم، ځکه خپل همت به کوو، حرکت به کوو، کوم ځای ته چې ورسېدو او که بیا مړ شولو بس مړ به یو. دوی ورسره نه منه. دی ورته ویل زه خو ځمه. کله چې په دې اوښ باندې اوښې هغه که په اوښ باندې حرکت یې وکړو، دا اوښ چې همدا قدم کېښوده نو د خپو لاندې چینه ووته، اوبه ووته. چې اوبه ووته، اوبه یې ولیده قوم دغه کچله قومه، اوبه ووته. ټولو اوبو نه استفاده وکړه، ویې څښه، خپل مشکونه چې څه ورسره و هغه یې هم ډک کړه. نو عبدالمطلب ته دا ټول ویل چې بس ته دومره برکتي سړی یې، بس دا هر څه ستا. هغه ویل نه راځئ اوس به انصاف وکړو، دومره راغلي لاړ به شو د حزیم کاهنې ته به لاړ یو چې هغه څه فیصله کوي. حزیم کاهنې ته چې لاړه نو دا حزیم کاهنه ورته ویل تاسو به هبل ته لاړ شئ، هبل بت ته، او د هبل بت منجاور ته به ووایئ چې ستاسو باره کې قرآن اندازي وکړي. د هر چا قرعه و پچه چې وته بس هماغه ته به دا هوسۍ و دا زغرې و دا تورې به ورکړئ. دوی کله چې راغلل هبل بت خواته راغلل نو قرعه یې 3 قرعې واچولې، یو د عبدالمطلب په نوم باندې، یو د قوم په نوم باندې او بل د کعبې په نوم باندې. کله چې پچه یې واچو، پچه د عبدالمطلب هم وخته او د کعبې هم وخته او قوم په کم داسې پاتې شو. عبدالمطلب دغه هوسۍ چې دا د سرو زرو دی هم ټوټه کو، دا اوسپنې د کعبې په دروازه ولګوو او د زمزم دا کوم مشري چې و دا عبدالمطلب خپله په خپل سر واخیسته چې دې مشري به زما دې کې به راسره څوک کار نه لري. بیا عبدالمطلب ویلي که چیرته الله لاته 10 زامن راکه، زه به یو زوی
د حب البت لپاره ذبحه کومه یو ځای به زه حلالومه که الله لس زامن راکړو لس زامن داسې شول چې ځوانان شول او زما پشتیباني کولی شو نو زه به دا کار کوم الله عبدالمطلب ته لس زامن ورکړه یو زوی حارس نومېده بل غیداق نومېده بل مقوم نومېده بل زبیر نومېده بل درار نومېده ابو طالب ابو لهب عباس حمزه او عبدالله لس زامنو شو او پنځه لورګانې وې دې لس زامنو کې عبدالمطلب خو نظر منلی او که الله لس زامن راکړو نو دا به زه یو پکې ذبحه کوم د دوی دا ټول چې ځوانان شول ځوانۍ ته ورسېدل نو د دوی ترمنځ یې پچه واچو قراندازي یې وکړه قراندازۍ کې د عبدالله نوم راووته عبدالله یې روان کړی چې عبدالله به زه ذبحه کوم عبدالله ذبحه کوم دلته د عبدالله ماماګان بنو مخزوم قبیلې والا خبر شو دا د عبدالله ماماګانو د عبدالله مور فاطمه نومېده نو دوی چې خبر شول دوی پسې راغلل چې زموږ خورۍ څنګه حلالی دا خو موږ نه پرېږدو چې ته یې حلال کې دلته ابو طالب هم راغی هغه هم ورته ویل نه دې پرېږدو قوم هم ورته ویل چې ټولو زامنو کې د خوش اخلاق هم دغه دی ښایسته هم دغه دی ځوان هم دغه دی دا څنګه ته حلالی هغه ویل نه ما نظر منلی و پچه دا ختلی او نه یې پرېږدم خو دوی چې ورسره لانجې وکړې ویل څه چل وکړو ورته ویل یو عرافه د هغه ته لاړ شه او هغه نه ته پوښتنه وکړه چې هغه درته څه حل لاره ښیي عرافې ته چې دی لاړ کاهنې ته هغه ورته ویل ستاسو په دې ځای کې دیت د یو سړي څومره دی هغه ورته ویل عبدالمطلب ورته ویل زموږ په ځای کې د یو سړي دیت لس اوښان دي وایي داسې به وکړي چې لس اوښان به یو طرف ته ودروئ او عبدالله به بل طرف ته ودروئ د دې دواړو ترمنځ به ته قراندازي وکړې که د اوښانو نو ووته قرآن و اوښان به حلال کړي خو که د عبدالله ووته بیا به لس اوښان دي خوا بل کې دي بیا به قرعه واچوې تر دې پورې چې د دې اوښانو نه یې وته ته به لس دانې ورته اضافه کوې دی چې هبل بت ته لاړو د هغې منجاور ته یې ویلو دا قراندازي چې کله شروع کوو نو قرعه یې چې اچو هر ځل چې اچو په عبدالله باندې به قرعه ووته لس اوښان به یې دې خوا ودرو سلو پورې سلم ځلو سلم وارو چې سلو خان لسم ځل چې سلو خان پوره شو چې کله قرعه واچو نو د اوښان قرعه ووته پچه د اوښان ووته بیا دا سل واړه اوښان عبدالمطلب حلال کله چې دی حلال کې به اعلان وکړو چې او د بنو هاشم کورنۍ تاسو دا نشئ خوړلی پرېږدئ چې نور قریش نور قومونه ټول وخوري کارغان یې وخوري لیوان یې وخوري خو تاسو یې نشئ خوړی ټول خلک راغله هماغه اوښان چې دی ذبحه کړی و هماغه نه خوړه کارغان و مارغان و هر څه د هماغه نه استفاده کوو نو نبي علیه الصلاة وسلام ځکه فرمایي انا ابن الذبیحتین زه د دوو ذبیحینو پلار یم چې زوی یم وبخي انا ابن ذبیحتین زه دو ذبیحتین زوی یم چې یو اسماعیل علیه السلام د اسماعیل ذبیح الله او بل عبدالله بن عبدالمطلب د نبي علیه السلام پلار دی چې هغه هم د ذبح نه الله وساته دا دو واقعې یو بله ډېره لویه واقعه چې هغه واقعه د فیل واقعه وه هغه هم په همدې وخت کې د عبدالمطلب په وخت کې شوې د فیل واقعه او د فیل واقعه هغه داسې و چې په یمن کې یو بادشاه و زونواس نومېده دا زونواس بادشاه دا ولګېده او نصرانیانې نصارا یې قتل که تقریبا 60,000 نصرانیان دې واخیست او قتل که کله چې 60,000 نصرانیان یې قتل که دا ځینې نصرانیان وتښتېدل روم ته د قیصر خواته لاړه قیصر خواته چې لاړه نو هلته قیصر نجاشي بادشاه د حبشي د امر وکړو چې زونواس ته ووژنه مې پرېږده ځکه نصرانیان یې وژلې نجاشي بادشاه دوه کسان په نوم د ابرهه او په نوم د ایریاب دا دوه کسان مقرر کړي چې تا لښکر یې مرسره کړي چې تاسو لاړ شئ دا زونواس دا ووژنئ دوی چې راغلل زونواس سره یې جګړه وکړو زونواس یې ووژه او د یمن دا مشري دا دواړو په غاړه واخیست د دې دواړو ترمنځ هم اختلاف راغی د ایریات او د ابرهه ترمنځ ایریات په ابرهه باندې چې ګزار وکړه د هغې خپه ګوټ شو دلته عتوده په نوم باندې ابرهې یو غلام و هغه ګزار وکړه په ایریات باندې ایریات یې ووژه ایریات چې ووژه دلته د حبشې بادشاه نجاشي خبر شو چې ایریات یې وژلی سخت غوسه شو او قسم یې وکړه چې زه تلی نه یم او د یمن خوره مې خپو لاندې نه یې کړی او د دې دا ویښتان مې زه په ځمکه نه یې کش کړی زه نه پرېږدمه دا ابرهه چې خبر شو چې د هغې زور خو نه لري ابرهه ځکه هغه بادشاه دی نجاشي
بالاخره واخیست خپل ویښتان کلک وخریه او په یو کڅوړې او بوجي کې د یمن خاورې واچولې، هغه یې ډک او یو څو اشعار یې ولیکه او دی نجاشي بادشاه ته ولېږه. کله چې نجاشي بادشاه ته یې ولېږه نو په دې اشعارو کې دا لیکلی و چې ایریات هم ستا غلام و، زه هم ستا غلام یم، او هغه هم ستا مېرمنه، زه هم ستا مېرمنه، او تا قسم کړی و چې زه د یمن په ځمکه باندې خپه کښېنېدم، خپه باندې پیمال نه کړم او ستا ویښتان داسې په ځمکه د هغه کش نه کړم، نه دې پرېږدم. نو ما خپل ویښتان هم درته ولېږه چې ستا قسم درست شي، او خوره مې هم درته لېږلی، هملته په دې خوره باندې ته ودرېږه او ښه پرې وګرځه راوګرځه چې ستا قسم درست شي، او زه ستا تابعدار یم، ته چې هر څه وایې زه یې منم. کله چې دا خبره یې ورته وکړه، هغه چې واورېده نجاشي خوشحاله شو، بیرته ترې راضي شو او خط یې ورولېږه ورته چې ته د یمن بادشاه شوې، ته هملته اوسه تر څو چې زه درته فیصله مې نه کړې، ته هملته اوسه. دی هملته اوسېده. بادشاه د حج موسم شو، د حج وخت شو، خلک حج ته ځي، د لرې لرې منطقو نه حجاز په طرف باندې روان دي. د خپل غلام نه د ابرهه پوښتنه وکړو چې دا خلک څنګه روان دي، دی هغه ته روان دي، دی حجاز طرف ته. هغه ورته ویل دلته د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی کور دی، د الله کور دی، او د هغې عبادت ته دا خلک ځي. ویل دا مالو دا دهرایي د هغې پوخانو چې بار کړی دی، وی هلته دوی تجارت هم کوي او هلته د الله د کور حج هم کوي او بیرته بیا راځي خپلو کورونو ته. ابرهه ځان سره فکر وکړو چې ولا دا خو یو غنیمت دی، راشه دې وخت نه استفاده وکړه. ویې د صنعا په ښار کې د قلیس په نوم باندې یو اوچت کلیسا جوړ کړ، ډېر غټ کلیسا یې جوړ کړ چې داسې کلیسا او داسې بلډینګ پخوا چا نه و جوړ کړی. بیا خلکو ته اعلان وکړو چې او خلکو تاسو راشئ حج ته، چې هلته ځئ د هغه په ځای تاسو دلته حج ته راشئ، صنعا ته دې قلیس ته حج ته راشئ، دلته حج وکئ. دلته د بنو کنانه د قبیلې نه یو کس دا خبر شو او راغی دلته. کله چې راغی په همدې کلیسا کې دننه یې قضای حاجت کو دی د مخې طرف ته، او یا د دې دا پردو ته اور واچو. کله چې اور واچو ابرهه خبر شو. ابرهه چې خبر شو ډېر څه غوسه شو، انتهایی زیاتوي، ویل چې زه به ځم حتما دغه کعبه چې دا د ابراهیم جوړ کړی کعبه ده او خلک حج ته ځي، دا به زه ورانوم. لښکر یې تیار تقریبا دغه ابرهه 14 پیلان تیار کړ، غټ غټ پیلان یې تیار کړ ځان سره. کله چې پیلان یې تیار کړ او اوس دی حرکت کوي چې زمه مشر فیل دی، دی سپین فیلو، هغه ته محمود ویلې، محمود نوم. هغه چې بر طرف ته ته دا 12 نور فیلان به ماغې پسې تلل. حرکت یې وکړ. کله چې دا یمن نه وته نو دلته د یمن کې د ذونفر په نوم باندې یو مشر و، هغه ځینې نور مشران راټول کړه او ورته ویل دا خو د کعبې بې حرمتي کوي او راشي چې دې جګړه وکړو. خلک ونه ختل، ورسره جګړه وکړو، خو د هغې زور چا لره د ابرهه؟ فیلان ورسره دي، لښکر ورسره ښه پرېمانه لښکر دی، تقریبا 80,000 نه زیات کسان دي ورسره. نو دی چې راغی ذونفر ورسره جګړه وکړه، کسان یې وژل شو، مات یې وخوړو، ذونفر یې ژوندی ونیوه. ذونفر چې ژوندی ونیوه نو دی ابرهه ته راوړه لاس تړلی. ابرهه ته یې ویل، ابرهه ویل چې ویې وژنې دي؟ ورته ویل ما مه وژنه. وی ما مو وژنه، ما نه به د خیر رسیږي، ما مو وژنه. ابرهه ویل صحیح دی، بندي کو روان دي، حرکت یې وکړو. چې کله خصعم مقام ته ورسېده، خصعم یو ځای دی، هلته ورسېده. نو هلته نفیل بن حبیب د خصعمي قبیلې دی، هغه ځینې ځوانانو سره راووته، دا د خصعم د قبیلې ځوانانو سره د ابرهه مخه یې نیوه. هغوی چې ورسره جګړه کې شول نو هغوی ماتې وخوړه. نفیل هم ژوندی ونیو. ابرهه ته چې راوړو نو ابرهه ته یې ویل چې ما مه وژنه، زه به درته د عربو لاره وښیم. نو دوی ورته ویل بالکل صحیح دی. هغه یې ونه وژه، دی ورسره دی. دوی روان دي، حرکت یې وکړو، طایف ته ورسېدل. طایف منطقې ته کله چې ورسېده نو دلته مسعود بن معتب د ثقیف خلکو سره راووته او دی هغو سره ووته. ابرهه سره دی صلح وکړه. کله چې ابرهه سره صلح وکړو نو ابرهه ته یې ویل دوی لات یو ځای لري چې د هغې عبادت یې کوو. ورته ویل لات پسې خو نه یې وتی؟ هغه ویل لات پسې نه یم وتی، کعبه پسې وتی یم. وایي چې لات پسې نه یې راغلی، لات نه خرابوي، موږ در سره کار نه لرو، موږ لا دا به در سره وکړو، دا ښېګڼه به هم در سره وکړو موږ چې یو کس به درته موږ درکړو چې هغه درته دا د عربو لارې وښیي. هغه ویل صحیح دی.
ابو رغال په نوم باندې یو سړی و دی ورسره که چې د دې ته دا لاره وښیه. ابرهه حرکت وکړو روان دی چې مغمس مقام ته ورسېده. کله چې مغمس مقام ته ورسېد دلته ابو رغال هم ورسره دی. ابو رغال دلته په دې مغمس مقام کې مړ شو. کله چې مړ شو دلته قبر ورته وکنسته خښې که. وروسته بیا هر وخت چې دا عرب په دې لاره باندې تېرېده بیا به دا د ابو رغال دا قبر به په تیږو باندې وهه چې دغه کس دی چې ابرهه ته یې لاره ښودلی دا به په تیږو باندې وهه. ابراهیم دې مغمس کې و نو اسود بن مقصود په نوم باندې یو سړی و هغه یې لښکر سره ولېږي چې تاسو لاړ شئ مکې ته. مکې ته دوی چې کله راغلل او ورته یې ویل چې تاسو د مکې د مشر پوښتنه وکړئ د سید پوښتنه وکړئ چې مشر په دې مکه کې څوک دی. دوی چې کله دې نه حرکت وکړو د اسود بن مقصود په دې لاره کې د خلکو مالونه هم د تهامې د قبیلې مالونه هم لوټ که. دلته د عبدالمطلب 200 اوښانو هغه هم ځان سره ونیوه. مقصود راغی مکې ته ننوتو دلته یې پوښتنه وکړه چې دا مشر ستاسو څوک دی. هغه ورته ویل عبدالمطلب زمونږ مشر دی. وی ښه چې عبدالمطلب زمونږ ستاسو مشر دی نو هغه سره مونږ غږیږو. عبدالمطلب ته یې ویل چې مونږ راغلي وو دې لپاره چې ابرهه لیږلي وو چې زه ستاسو سره د جګړې لپاره نه یم راغلی. تاسو سره زما هېڅ کار نشته. زه راغلی یم کعبه ورانوم او کعبه به ورانه کړم بېرته به لاړ شم تاسو سره زما کار نشته. عبدالمطلب ورته وویلې هغه ورته ویلې چې دا کعبه چې دی دا رب لري. د کعبې رب به کعبه خلاصوي او د هغې پشتیباني به کوي او د کعبې رب پوهېږي او تاسو پوهېږي موږ پکې کار نه لرو. کله چې دی واپس بیرته لاړ عبدالمطلب ته یې ویل چې ابرهه دې غواړي راشه لاړ شه موږ سره. دلته دا د کعبې د عبدالمطلب لاړه ابرهه خواته. ابرهه ورته د تخت نه ښکته شو ډېر اکرام ورته وکړو چې دا د مکې مشر دی د قریشو مشر دی. بیا ورته ویل چې ته څه غواړې چې زه ستا حاجت پوره کړم څه غواړې ته. نو د ابرهه داسې فکر و چې دی به راته وایي چې دا کعبه تاسو ورانوئ نو دا کعبه تاسو مه ورانوئ. هغه به داسې وایي. نو دی ورته وویلې عبدالمطلب ورته وویلې چې زما 200 اوښان ستا ملګرو نیولی دغه 200 اوښان مې راکړه. دا 200 اوښان مې راکړه راخوشې کړه. ابرهه ورته ویل ظالمه زه راغلی یم ستاسو غټ کور ورانوم ستاسو عبادت خانه ستاسو د پلار او د نیکه عبادت خانه ورانوم هغه کې څه نه وایي راته او خپل اوښان دي دې باره کې راته وایي. نو عبدالمطلب ورته ویل چې زه د اوښانو مالک یم زه د خپل اوښانو پوښتنه کوم او دا کور چې دی دا رب لري مالک لري هغه به د خپل د کور پوښتنه کوي. عبدالمطلب ته 200 اوښان بیرته ورکړه. عبدالمطلب چې راغی دا مشران د قوم دا ټول راټول شو د کعبې د استار پردې ونیولې او الله ته ویل چې یا الله موږ خو یې وسه نه لرو ستا کور دی ته یې ساتنه وکړې او ټول لاړل جدا شول د کعبې نه جدا شول. کله چې لاړو نو په سبا باندې اوس ابرهه حرکت کوي چې زه راشم او حمله وکړم په دې خلکو باندې. نو دلته چې کله راغی حرکت کوي په سبا باندې د مغمس مقام نه نو دلته دا نوفیل چې مخکې ورسره و هغه جګړه کې چې نیولی و د خثعم د قبیلې مشر هغه راغی دا د فیل غوږ یې ونیو دا د محمود فیل غوږ هغه یې کش که او ورته ویل چې دا کوم کور باندې ته روانې دا د الله کور دی او دا د الله حرم دی او فام چې لاړ نشي. بس دا خلک چې راغل چې دا فیلان هر څه وهه په نیزو باندې چې پاسېږي فیلانو حرکت نه کوو چې د یمن طرف ته به یې مخه کې یمن طرف ته به لاړو خو چې د کعبې طرف ته به یې مخه کې بیا به کعبې طرف ته حرکت نه کوو. په دې وخت کې دا خپله نوفیل غر ته وختو د دریاب د طرف نه بحر احمر طرف نه الله توتکې را نازلې کړې مارغان هغوی په مخو کې کوم یو کاڼی یو تیږه و په دې پنجو کې مو درې یو سره و دوی راغله او په دې خلکو باندې دا د کاڼو ګزارونه او بمبار شروع. ټول خلک دا څومره فوج شو دا ټول تسنس شو تښتېدل څه هلاک شول همدلته ځای په ځای. ابرهه زخمی شو دا عسکرو ورسره ول او دوی په منډه منډه ویوړه په تیزۍ سره یمن طرف ته. په دې لاره کې د دې نه دا اندامونه جدا کېده غورځېده تر دې پورې چې الله مردار کو ډېر په بد مرض باندې په بد مرګ باندې دی مردار شو. د الله رب العزت حکمت په دې کې دا و چې د ابرهه ځای په ځای دلته مردار نه که
چې اخوا نه ډېر په جوش و خروش په ډېر تکبر سره روانو چې کعبه ورانوم او دې خوا نه په دې عربو قومونو باندې ته او ذلیل همداسې روانو نو خلکو ته الله وښوده چې دې کور ته به تاسو بد نه ګورئ دا د برکتونو والا کور دی نو ابرهه لاړ دغه کال دا بیا د فیل کال په نوم باندې مشهور شو څوک چې به پیدا کېدی ویل به فلانې په فیل کال کې پیدا شوی فلانې د فیل کال نه یو کال مخکې پیدا شوی فلانې د فیل کال نه یو کال وروسته پیدا شوی الله رب العزت دغه واقعي ته قرآن عظیم الشان کې اشاره وکړو یو مستقل صورت په دې باندې نازل شوی د فیل په نوم باندې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مستقل صورت الله په دې باندې نازل کړی د دغه واقعي نه تقریبا 55 کاله وروسته رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم نړۍ ته راځي او هغه تورو تیارو ته د جهالت تورتمونو ته د پای نقطې ږدي هغو ته د پای نقطې ږدي او د جهالت هغه اقتصادي اوضاع چې د جهالت هغه اجتماعي اوضاع او اجتماعي وضعیتونه د خلکو هغه ټولو ته د پای نقطې ږدي رڼاګانې دې خلکو ته راوړي او واقعا چې نبي علیه السلام رحمت دی او الله ویلی رحمت دی همغسې رحمت دی نو خلکو کې بیا رڼاګانې خورېږي او اسلام نشر کېږي د نن ورځ درس همدومره و سبا نه به انشاءالله د نبي علیه صلات وسلام پیدایش او د هغې په وخت کې چې دا کوم د پیدایش وخت کې کوم واقعات شوي غټ غټ چې هغه ته ارهاسات النبوه وایي هغه به وایو انشاءالله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاك الله لا جزاك